لوګر ولایت دی یوه خواته د پکتیا او خوست او د کابل لویه لاره په ژمي کې چې کله ډیره واوره وورېږي بیا د تیرې سیمه ده که د سټو کنډو سیمه ده دا ځان ته ځانګړې ښکلا وربخي زه به م له دوی سره په دې واورین موسم کې فوټبال وکړم تا لاندې جاکټ اغوستی نه دا ولې دا ګرمي ولا دلته ډېره ګرمي ده سلي ونی وختونه تېر شول څوک راته هېر شول د چا زه هېر شوی یم زنده‌باد افغانستان دا خو دا ستا د یارۍ ډز د یارې مړ کېږي جانان مست او راباندې کړی خپل وس ده ظالمه دا ظلم دې بس یو دې مین کړم بل دې ورک په وطن کړمه سټ کنډه وجېږه ساره په تا وختې وړکي بیا کله راځي نه چېرته روان وې په خیر والله له خیره سعودي ته روان یو سعودي ته روان یې څه وایې مسافر یې د سعودي مسافر یې د پکتیا ولایت دی د شیواک ولسوالۍ او د سټو کنډو سیمه خوست کې خو بیخي داسې یو ښایسته هوا داسې نه ډېره ګرمي شته او نه ډېر یخ ده د شپې له خوا خو یخي او د ورځې بیخي هوا ګرمه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو پیل کې د لارې انځورونه تصویرونه ولیدل موږ نو داسې حرکت وکړو له کابل څخه اوس مهال د لوګر په ښکلي ولایت کې او ماشاءالله تاسو ګورئ چې شاوخوا بس سپینه واوره ښکاري او ټول وطن دغسې په سپینو واورو پوښول شوی دی نو انشاءالله چې راتلونکی کال به د دغو واورو له برکته آباد وي
او په دې هیله چې لا نورې هم وشي او زمونږ وطنوالو ته یې ګټه ورسیږي نه زیان او ژمی دی نو ځانونه بس ګرم ساتئ چې خدای مه کړه ساړه مو ونه وهي او ناروغان نه شئ. دا چې زمونږ د زیاتره لیدونکو وطندارانو غوښتنه وه خصوصا د دغې سیمې خلکو مسیجونه کړي وو دغسې کومنټونه به یې کول چې تاسو په دې ژمي کې د واورین موسم کې یو ځل ورشئ داسې د پکتیا ولایت تیرې کنډو سیمې ته او د دې ترڅنګ د سټو کنډو سیمې ته چې دغه سیمې نو ډېرې سړې یخې سیمې دي. په ژمي کې چې کله ډېره واوره وورېږي بیا د تیرې سیمه ده که د سټو کنډو سیمه ده دا ځان ته ځانګړې ښکلا وربخي او د دې ترڅنګ هوا پکې ډېره سړه وي او حتی کله د دې باعث شي چې لاره هم پکې بنده شي. نو په دې هیله چې دغسې ستونزې رامنځته نه شي خو نور دې واوره ورېږي او وطن دې ورسره دغسې انشاءالله ابادېږي. نو هڅه به کوم چې نن خپرونه کې لاړ شم د خوست کابل پر دغې لویې لارې باندې تر سټو کنډو سیمې پورې او د پکتیا ولایت دغه ښکلې او ښایسته سیمې به په دې واورین موسم کې سره په ګډه وګورو. د دې ترڅنګ خپلو هیوادوالو سره به خبرې اترې لرو. تاسو وینئ په دې پیل کې دغه د لوګر ولایت ښکلا په دې ژمي موسم کې واورین موسم کې چې اخواته نو لمر لګیږي ځکه واورې وخته ویلې شوي دي اوبه شوي دي او دې خواته چې په دې غرونو لمر نه دی لګېدلی نو واورې پې پرتې دي همداسې. نو ډېرې خبرې نه کوم راځئ چې ورشو دغسې د پکتیا ولایت تیرې کنډو او بیا ورپسې د سټو کنډو په لور. تاسو ګورئ چې څومره ډیره واوره اورېدلې ده. ولا فرین دې دغې کوچنیانو ته وي چې په داسې سړه هوا کې او داسې واوره کې دوی دلته د فوټبال لوبه کوي. واقعا چې افغانستان وطن چې دی دغسې زیاتره کلک ماشومان یې روزلي دي، ځوانان ترې جوړ شي. بیا چې کله لوبې کوي خصوصا د ورزش په برخه کې تاسو ولیدل چې زموږ ډیری ځوانان په نشته امکاناتو کې څومره اتلولیانې ترلاسه کړي. دا ځکه چې دغسې سخت روزل کیږي او دغسې سختۍ زغمي
او تیروي په ځان باندې. راځئ چې دوی سره خبرې هم وکړو، فوټبال هم. ما پرېږدئ د چا طرف ته شما خوا ګول وهم که دې خوا؟ ښه زه یې دې خوا ته ووهم، هغې خوا ته یې وهم. ښه راځئ دوستانو، زه به هم له دوی سره په دې واورین موسم کې فوټبال وکړم. خپل ګول هم ووهلو، اخوا ته ما باید ګول وهلی و. ښه د فوټبال لپاره خو باید له وړاندې داسې څه شی وي دا وجود ورته نرم شي که نه، نرمش وشي بیا فوټبال وکړی شي. مونږ خو هلته سړو مو وهلو، نو اوس چې دفعتن شروع کړو خدای مه کړه کوم زیان مونږ ته ونه رسوي. ښه تاسو راشئ یو څو خبرې به وکړو. راځئ بیا به فوټبال وکئ. ته راشه اول چې ته ماشاءالله ډېر چالاکی ستړی مه شي. جوړې په خیر یې؟ صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ ماشاءالله څومره تکړه یې. نوم دې راته ووایه. نجیب الله. نجیب الله جان وروره دغه کومه سیمه ده؟ دقیق کوم کلی دی؟ دا شمشرخیل. شمشرخیل د لوګر ولایت. د لوګر ولایت. مرکز پورې تړلې؟ ښار پورې؟ نه مرکز پورې. مرکز پورې تړلې سیمه ده که نه؟ او خوا ته تیرې کنډو دی. و ساړه مو نه کېږي؟ نه. تا لاندې جاکټ اغوستی؟ نه. دا ولې؟ دا ګرمي ولا دلته ډېره ګرمي ده. دوستانو تاسو ګورئ په دومره ډېره واوره کې دی وایي چې ولا دلته ډېره زیاته ګرمي ده او ته هم پکې خولی یې که نه؟ دا ولې خولی؟ دا د فوټبال له وجې چې ډېر فوټبال وکړي. د فوټبال له وجې چې ډېر فوټبال دې وکړو وجود دې داسې نرم شو ګرم شو که نه، ځکه دې ساړه نه کېږي. خو ګرمي نشته ده ګوره، ګرمي ځکه په دې سیمه کې هوا د شپې له خوا تقریبا -20 -22 درجو ته رسیږي. څومره معلومات چې ما تېره شپه ولیدل او د معلوماتو سره سم مو ځان عیار کړی و چې د ورځې لمر وي بیا دومره هوا سړه نه وي، خو د شپې بیخي ډېره هوا سړه وي او داسې یخ شمال هم لګېږي او 22 درجو پورې د شپې دلته هوا سړېږي او شمال ورسره لګي. خو اوس دا دی په دې واورو کې دوی دلته لوبه کوي. ښه مکتب ته م ځې ښوونځي ته که نه؟ نه اوس خو نسته مکتب. اوس خو نسته، خو شروع کړی خو دې دی؟ څوم صنف کې؟ دریم صنف کې. ماشاءالله ډېر ښه. تصویر یې سم راځي که نه؟ دریم صنف کې څوم نمره یې؟ دویم نمره. دویم نمره یې ماشاءالله، دویم نمره دی. او څه دې زده دي چې راته یې ووایي؟ څه دې زده دي چې راته یې ووایي؟ زده مې دي. ووایي. چې ترانه درته زده ده، وطني سرود شعر درته زده دی، نعت درته زده دی، څه درته زده دي؟ او شعر ووایه. ووایه هر رقم چیز. سلي ونې وختونه تېر شول، څوک راته هېر شول، د چا زه هېر شوی یم. واه دغه راته سر نه ووایه. سلي ونې وختونه تېر شول، څوک راته هېر شول، د چا زه هېر شوی یم. واه نو خاندې ولې؟ ښه بل به راته څه ووایې؟ ووایه زه بل شعر هم ووایه، ترانه درته زده وي. درېږه زده مې دي خو رانه وي. ښه دا راته ووایه چې وطن سره څومره مینه لري؟ وطن سره ډېره مینه لرم. څومره ډېره؟ بیخي ډېره. تر کومه حده پورې؟ دومره وطن سره مینه لري. ګورئ دوستانو دومره له وطن سره مینه لري. او زه بیا د دې افغانستان نه هم ډېره له وطن سره مینه لرم. دا ټول افغانستان چې راونیسي دا ټوله نړۍ که نه، او پوهېږم چې تاسو هم لرئ که نه. ته څنګه یې؟ ته څنګه خاندې؟ نوم دې راته ووایه. جمیل. څوم صنف کې؟ ولا مکتب نه وایو. نه وایو؟ ولې نه وایو؟ شروع کړی دې نه دی؟ نه اولسې. ولې نه شروع کړی؟ کال ته ځان کې اچوم. کال ته ځان پکې اچوي. واده خو ده انشاءالله؟ حتما به ځان اچوي. ګوره بیا به وروسته پښیمانه یې، وخت به درنه تېر وي. او دلته تاسو اوس فوټبال کولو که نه؟ د فوټبال میدان د کرکټ میدان څه شته و که نه؟ وسته ولې نشته؟ کومه دی؟ یو خواته م کرکټ میدان جوړ کړی پوخ ده او دلته هلته لاندې ښه تاسو خپله پیچ جوړ کړی دی پوخ. اوس نو پې واوره ورېدلې ده
او په دې سړه هوا کې واور کې مو چې فوټبال کولو ساړه مو کیږي او که نه؟ نه ګرمي ده. ګرمي ده که نه؟ هو. ته راشه تا ویل زه یو شعر درته وایم. نوم دې م راته ووایه. سایپو. ته خو مکتب ته ځې؟ نه. ولې؟ دلته نږدې ښوونځی مکتب شته؟ و هغه یې خواته چې شته. نو ولې بیا نه ځې؟ دولتي دې وي که نه؟ ولې نه ځې مکتب ته؟ بس څه ووایم. نه خو علت خو لري ولې نه ځې؟ ولا بوټي راوړو. بوټي راوړې سمه ده بوټي م راوړه ښوونځي ته م لاړ شه مثلا سهار داسې 3-4 ساعته به ښوونځي ته ځې نور خو بیا غونډه ورځ وزګارې بوټي به م راوړې دغسې زده کړې به دې م کړې درس به دې م وایي ګوره بیا وروسته پښیمانه کېږي زده کړې به تمن کې ښه واده خو ده نن چې کور ته لاړې وې کال ته به له خیره ما مکتب ته ښوونځي ته اچوئ که نه بیا به پښیمانه یې وخت به درنه تېر وي چې زموږ عمر ته ورسېدې پوه شوې نو اوس څه راته ډالۍ کې شعر وایم ووایه په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مې نه لګي په جام کې اوبه راکړه د ګیلاس سره مې نه لګي زه افغانه یم بې غیرت سره مې نه لګي دا وطن مو ځان دی دا د مونږ ګران وطن دا د مونږ افغان وطن ماشاءالله ډېر ښه وطن تا ته م ګران دی که نه ښه ډېر تاسو ګورئ دغې ټولو کوچنیانو نو دلته فوټبال لوبه کوله بل به راته څوک څه ووایي ستړی مه شې جوړې په خیر صحت دې ښه دی قراري ده په خیر شعرونه میرونه مې نه دي زده شعرونه مه وایه خبرې خو دې زده دي که نه څه ووایم څنګه یې والله خیر ته څنګه خیر سي نوم مبارک دی بلال جانه ته د همدې سیمې دغه سیمه دقیق څه نومیږي التمور نومیږي دغه سیمه نو مخکې خو هغې بل وړکي راته بل څه ویل که نه شمشرخیل ده که دا ولسوالي تمور ده خو کلي بیا شمشرخیل ښه او د لوګر ولایت مربوط ده اخواته نو تیره ده تیرې کنډو ته خپله ښوونځي ته مکتب ته ځې که نه نه والله زه خو مکتب نه وایم ولې نه وایې نه مې ده ویلی درېیمه پورې مې جمهوریت کې وویلې نور مې نه ده ویلی نو ولې دې پرېښودو خو والله هغه حکومتي مکتبونه دي چې مکتب هم نه یې درته وایي شخصي چې هغه که پیس غواړم خو ښه مکتب درته خیر کار رقم مکتبونه وي ښوونځي وي ته خپله باید داسې وکړې ځان ورسوې ګوره بیا وروسته به پښیمانې ته خو ماشاءالله دا دی ځوان شوی مې برېتې دې م را رسېدلي که نه ګوره پښیمانه کېږي زما که منې که نه هم داسې د وطندار په توګه یې ګڼې که د ورور په توګه بس ښوونځی مکتب به بیرته هماغېځې پورې چې دې ویلې له هماغېځې څخه به یې شروع کړې والله ما خپله مکتب ته اراده ده چې بیا وایم که نه ویې وایه نو دغسې مزې به دي ګوره که مکتب ښوونځی او پسې پوهنتون وې بیا به مونږ غوندې ګرځې مزې به دي مونږ د کابل نه راغلو دغسې منظرې کوه موټر ګوره خپو لاندې ولاړ دی او د دې تر څنګ ګرمه بخارۍ ده پکې کله چې هوا ګرمه وي ایرکنډیشن دی پکې سړه هوا ده دغسې ښه ډوډۍ او خوراکونه دي او چکرونه دي دا د څه برکت دی دغسې د تعلیم د زده کړو برکت دی چې مونږ په ځان باندې دغسې تکلیفونه ګاللي دي او نن دغسې ارامه ژوند لرو خو که چیرې د ښوونځی زده کړې ونه ویل که نه بیا به ډېر پښیمانه نو ټولو ته دغې ځوانانو ته دغسې د کوچنیانو ته ټولو ته هم دغه وینا ده چې هڅه وکړئ زده کړې وکړئ که غواړئ سبا ته خوشحاله ژوند ولرئ نن لږ زیار کاږئ ښه والله که زحمت وباسې بیا هم راحت یې پسې نو ډېره مننه څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د زموږ هېوادوال ګوري والله که غواړې څه یو سلام خو دغسې واچوه ټول ته سلام علیکم تاسو هم سلام واچوئ ټول په ګډه ډېره مننه دوستانو دغه د لوګر ولایت دی یوه خواته د پکتیا او خوست او د کابل لویه لاره نو دغسې ورځو مخ په تیرې کنډو او د سټو کنډو په تاسو به د وطن ښکلاوې په دې واورین موسم کې ګورو
ورسېدم د پکتیا ولایت تیرې کنډو سیمې ته او دلته نو پخوا مونږ خپرونې کړې دي او دغه رستورانت چې دلته څه موده وړاندې په لومړي ځل پرانیستنه وشوه جوړ شو او د دې ترڅنګ دا جومات او شاوخوا سیمه چې تاسو وینئ دلته ډېر داسې د آبادۍ کارونه وشو او نور هم انشاءالله چې کیږي نو دې سیمې ته یې ښکلا وربخلې ده او بل یوه دمه ځای ګرځېدلی دی زیاتره خلک چې د پکتیا او د خوست کابل په دغه لویه لاره باندې تګ راتګ کوي نو دلته حتمن دمه کوي او اوس مهال مې نو ترڅنګ دلته دوه ورونه ناست دي له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرو بیا هم ستړی مه شي جوړ په خیر خوشحاله اوسې مننه ژوندی صحت اوسې دې ښه دی وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي الحمدلله ځان الوایه ته څنګه یې ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودان زموږ لیدونکو ته که ځان وپېژنې بس نوم مې رسول بادشاه دی د خوست ولایت د مندزۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه ماشاءالله رسول باچا او ماشاءالله همداسې باچا هم ښکاري خامخا سړی څه دی ویښته دې هم داسې خوندور جوړ دي بلکل والا نو دا خو ژوند ده چې پوزیشن مخامخا لږ څه یې جوړوې څه دې کول چېرته روان مې په خیر والا زه خپله د خوست لین کابل لین دا چې ډرایور یم ټوډي موټر را سره راسره راتلم د څو ملګري را سره وو د هوټل کې ساتیری به یم وکړو هوټل کې به ډوډۍ یم وخورو لمنځونه به هم دلته هوټل کې وکړو ډېر ښه ساعت تېرېږي دغه ځای کې ماشاءالله ښه ځای ده ماشاءالله ډېر ښه خپله د دې لین موټر چلوونکی یې او له کابله خوست او له خوست کابل ته او ډېر ښه او د ورځې څو پیرې کوي والا د ورځې خو داسې ورځې وي چې کله کله راشو بیرته لاړ شو بیا داسې ورځ وي چې کله یوه شپه وشي کله دوې وشي داسې په هغسې پارک ته چانسونه وهو کله کله چې راشو بیا بیرته لاړ شو ډېر ښه خوشحاله شو ته څنګه یې مشره سترګې ورونه ښه خو جوړې یې په په خیر خیر یې یې صحت دې ښه دی ښه جوړ خو یې په خیر یې شکر د تاسو که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنئ بس موږ د لاین ډرورونی خوست کابل نوم مبارک دی او خپله د کوم ځای کندهاری استاد د تڼۍ ولسوالۍ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یې ډېر ښه په تڼیو کې بیا د کوم ځای د درګي د درګي د ډانډو د درګي د ډانډي ډېر ښه خوشحاله شو په لیدو مو خپله چېرته په خیر روان وي بس اوس وګه شپه مو وګه کابل کوه اوس پیل خلک خوست ته روان دي ډوډۍ ته ولاړ مسافر سره دي ډوډۍ خوري خوست ته روان یې ډېر ښه له کابله خوست او مسافر دي راوړي مسافر مې راوړي د کوم ځای نه راغلي مسافر د دوبۍ نه زړه خو به یې په لاره کې نه وي نه ډېر تازه دي ډېر تازه دي ډېر څنګه وه دوبۍ کې اوان وایي نه ویل تاسو نه وایي ډېر ښه کارونه دي ډېر ښه خشول دي بیخي مشکل نشته ښه تازه راغلي دي ډېر ښه نو د دې ترڅنګ تاسو راته ویل چې د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د درګي د کلي یې هلته خو زم څه ناسه بلد یم که نه او هغې سیمې ته ډېرې لنډۍ ویل شوي دي تاسو ته به هم زده وي که نه ولا نه لنډۍ نه دي زده هلته د ملګري هم غږ وکړو بله محمد الله کلیوال ده محمد الله کلیوال ده محمد الله کلیوال ښځه ته درګي ته یو څه ووایه که ولا بس دا خبره وی چې د مونږ کړی څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د زموږ بس ښه خشولي ښه تازه یي اوس ښه خشولي پیل خل ښه تازه یي واورې ښه غرونه ډک دي مشکل نشته بس ښه تازه پزه یي او دا واورې چې کله ډېرې ورېږي که نه ورښتونه وي بیا څنګه دې لاره کې چې تاسو تګ راتګ کوئ څه ستونزه مشکل وي او که نه یو جنځیر وي چین وي بس تا کې نه راخلي ورېرې سي تیز سینه مزال نشي لاره خو نه بندېږي نه لاره واورین موسم کې کله چې ډېره واوره وي کله کله یې نیم ساعت 2 ساعته بند شي او زیاته نه بندېږي او صفا کوي نور خو څه ستونزه نشته لاره مننه ورجانه مننه ډېره مننه ژوندی اوسې ښه وروره ته څنګه یې نور والا بیخي ښه یم الحمدلله عمر دې څو کاله دی عمر مې تقریبا لا 10 کالو پیره به وي 10 کالو بلکل ما چې ولیدې ما ویل دا څنګه عمر نه خو داسې کم کې ښکاري او د لین ډریور دی یا موټر چلوونکی دی څومره وخت کېږي خپله دغه دنده ترسره کوي والا داسې تقریبا یو کال کېږي تقریبا یو کال پیل حال کېږي چې همدغه یو کال کېږي او لیسنس څنګه لیسنس لرم لرې او لیسنس لرم او که نه له بده مرغه ځینې خلک دې لیسنس هم نه لري او د موټر چلونې هغه پوره زده کړی نه وي کړي او په دې لین باندې ځي دغسې بېلابېلو د وطن په لینونو باندې بیا چې له بده مرغه د هغوی له کبله نو ډېری ترافیکي پیښې رامنځته کېږي ستاسو ورته څه پیغام دی د چا چې موټر نه وي زده او دغسې په خطرناکو لینونو باندې ولی موږ دا پیغام دی بس ټولې هغه ډرایورونو ته چې په لین کې چلیږي باید ډېره ګزاره وکړي په لیار آرام لوډ شي تیز هغه نه ګاټه ونه خوري چې دی تیز لوډ شي ځکه چې دا ده سره ډېر مسؤلیت وي چې سپرلی ده سره نوستې وي ټوله هغه سرپرست دا وي یعنې وجې نه بل ته باید دا یې رغه ورسوي هغه ډرایورونو ته څوک چې لیسنس نه لري یا باید لیسنس هم وخلي ځکه چې لیسنس ډېر اړینه است
لیسانس لیسانس اڑین است ها. یه 2 تا کار میکنی خوشحاله شو کور مو ودان دا د خوست ځوانان چې دي که نه دوی خو زیاتره داسې شاعران هم دي شعرونه مرتز دي تاسو ته څنګه والله خو خو بیا پکې موټر چلوونکی مې په دې لاره باندې چې زه کله کله خو بس ځان سره وایي والله خو ډېر څه مې نه دي زده خو بیا ما تاسو تنده پې ماته کومه صحیح څه وي ده. چې بیا ګیله ونه کړه چې یعنې خوستولو سم مرکه وکړه چې میږ ته یې څه ونه وی چی شی درته ویایم تو چی خوښ دي چې څه دې زړه وي بس تا ته ښه زده وي هماغه راته پوس په کوبل ورې ورېږي کور ته پخې سي شیګرې نیولې دي نه واه واه چې ما درته ویل تا نه منله اوس دې راټول که پاڼې پاڼې کتابونه واه واه هو چې په جګ غرو رانه پناه شوې مخ دیدن ثواب دی مخ را اړوه مینه نو بس نه دی نوره او دې تیرې کنډو ته خو دې نه ده زده ولا کنډو ته تیرې کنډو ته ولا د سټو کنډو مې یو ټاپه داسې یاد ده چې سټو کنډو جېږه ساره په تا وختې وړکي بیا کله راځي نه ډېر داسې یو شیان مې زده کړي وو ډېره مننه ژوندی اوسې آباده اوسې ټوله نړۍ کې دې هیوادوال ګوري خصوصا مسافر دې ګوري څه پیغام وینا لري بس ټولو ته سلامونه وایم بس مونږ ښه خوشحاله یو مسافر د ښه تزاوي پوه شوې وطن ته دروشي وطن دې الله ته نه د خوان وخلي دا غرینه خو وینې سپین په اوره لړلې دي ښه ساعت کې تېر دی بیخي د خوان نه ډاکې شیبې دي بالکل ډېره مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ کور مو ودان ښه وخت دوستانو بس دغه د تیرې سیمه ده او دلته دا مشر حاجي صاحب راته وایي چې مونږ ته هم راشه له دوی سره به خبرې ولرو السلام علیکم جوړې په خیر صحت دې ښه دی ستړی مه شي ستړی مه شي ستړی مه شي جوړ په خیر السلام علیکم جوړ استې په خیر وبخئ نو ښه مشر سره به یو څو خبرې وکړو که تاسو هم چا غوښتل خبرې به را سره ولري څنګه یې حاجي صاحب الحمدلله تاسو جوړې په خیر صحت دې ښه دی همکاران په خیر وخت زمانه کور دی ودان ژوندی اوسې آباد اوسې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنې حاجي داود خوازک د پکتیا ولایت ډېر ښه د پکتیا ولایت د کومې سیمې د کوټې خیلو ولسوالۍ ده ولسوالي زرمت زرمت ولسوالۍ بالکل نو زرمت ولسوالۍ ته خو زه نه یم تللی خو اورېدلي مې دي په اړه چې ډېره ښکلې ولسوالۍ ډېره ښکلې ولسوالۍ د خدای دې راوله یعنې کله موږ باندې مېلمسه منطقه به وویني ډېره شنه منطقه ده ډېره ښه منطقه ده بالکل زموږ وطن کې خو ماشاءالله ټول افغانان میلمه پاله خلک بالکل موږ خپله مېلمه پاله خلک پکتیا خو بیا مشهوره ده په ټول افغانستان کې بالکل او چېرته روان وي په خیر والله له خیره سعودي ته روان یو سعودي ته روان یې څه وایې مسافر یې د سعودي مسافر یې د سعودي څومره وخت کېږي سعودي کې مسافر والله تقریبا خو تا ته کم پته ده په افغانستان کې شرایط ډېر سره ګډوډ وو نو تقریبا 440 کاله مې په سعودي کې وتلي 440 کاله نو ګیره دې همالته سپینه شوه ګیره مې هغلته سپینه شوه بالکل او دا مې یو ورور ده دا مې تره زوی ده دا خوریی ده دا بل مې بچی ده ډېر ښه او د دې تر څنګ که دا راته ووایي چې څومره وخت کېده چې راغلی وي وطن ته یعنې تقریبا 8 میاشتې مې وشي 8 میاشتې دلته تېرې کړې اوړی دې دلته تېر کړ اوړی مې دلته تېر کړ د غیزې د ګرمیو څخه دې ځان ایستلی و ګرمي نه مې ځان راوایسته ډېر ښه څنګه وي دا 8 میاشتې په وطن کې والله الحمدلله ډېره د خوښي فضا وه او ډېر ښه امنیت و چې لاړ شئ کله سعودي ته څومره وخت تېروئ والله تقریبا خو هغه له خپل هغه پورې ګورو کال څه زیات کم د اقتصادي وجه له او د دې په اړه که راته ووایې که نه چې بیا د سعودي په کوم ښار کې د سعودي په ښار کې تبوک کې تبوک او دغه نیوم نوی هغه شرکت ته دغه کاغذ د هغې ښار په اړه چې ما اورېدلي وایي لږ سوړ دی که نه یخ دی ساړه پکې هغه منطقه سړه ده او نسبت نور سعودي پورې هغه منطقه جردن ته نږدې ده که نه نسبت نور ښارونو څخه سعودي هغه تبوک سوړ ده هوا یې معتدله ده وس دا دی نو د پکتیا زرمتو څخه راغلی مرکز زرمتو څخه راغلی په لاره کې دې دا واورې ولیدې ښه ډېرې واورې ښې ډېرې اورېدلې دي ماشاءالله دا خو افغانستان هغه متل یې کړی دی وایي له سرو زرو ډک ده که له واورو نه وایي نه له واورو نه له واورو ځکه چې آبادي له ځان سره لري ډېره مننه زموږ خپرونې دې م لیدلي سعودي قربان دې سم لیدلي م دي بالکل بالکل تاسو ډېرې ښې خپرونې ځکه زموږ خپرونې مسافر زیاتوي بالکل زیات مسافر زیات تعقیبوي ډېرې ښې خپرونې دي ژوندی اوسې مننه څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د افغانان ګوري قربان دې سمه نور پیغام به څه وکړو خپل وطن کوشش به کوو
د دغه وطن د دغه نظام ساتنه به کوو ټول موږ ته ټول باندې فرض ده بس دا الحمدلله دا ډېره ښه فضا ده ډېر ښه امنیت ده بالکل او ډېر خوشحاله یو کور دې ودان حاجي صاحب قربان شم الله دې خوشحاله مننه ژوندی او ستاسو کې خو څوک خبرې نه کوي ډېره مننه له تاسو څخه هم کور مو ودان ژوندي اوسئ دوستانو بس د تیرې کنډو سیمه وه او داسې په واورو پوښول شوي دغه غرونه او دغه سیمه او داسې ورځو د سټو کنډوه پورې هغه ځای هم په تاسو ننداره کوو انځورونه یې هم وړاندې کوو د دې تر څنګ خبرې اترې به هم ولرو دلته مې دوه تنکي او ګلالي ماشومان تر څنګ ولاړ دي دوی نو دلته نه پوهېږم څه کوي له دوی سره به خبرې اترې ولرو اوس نو داسې یخ شمال لګي که نه چې مه کوئ پوښتنه په تاسو هم لګي که نه یوازې په ما لګي ورخطا زه نه په تا هم شمال لګي او که نه په ما هم دی موږ کورتۍ اغوستې موږ دومره نه لګېږي نو ما خو م اغوستې د ظالمه او شمال ښه ده څنګه یې ښه یم صحت دې ښه دی هو لږ جګ جګ وغږېږه که نه صحیح نوم دی بشیر احمد بشیر احمد د کوم ځي لوګر د لوګرې د لوګر د کومې سیمې برکې برک ولسوالي برکې برک ولسوالۍ ډېر ښه څه کوې دلته دلته شعرونه وایو دلته شعرونه وایي هو څنګه شاعر یې شاعر نه بیا خو وایي دلته شعرونه وایو زده کړې کوې مکتب ته ښوونځي ته ځې او که نه و زه خو اوس رخصت دی اوس رخصت دي و څوم صنف ته لاړې زه پنځم ته پنځم صنف ته لاړې و ته څنګه یې زه ښه یم جوړې الله شکر ساړه دي کېږي او که نه ساړه خو ستا واله خو ستا نه کېږي ما هم کېږي ښه دا سور څادر دې مورته اچولی دی که نه چې سټ دي یخونه وهي دواړه سره څه کېږئ مې انډیوال ده انډیوال دی دی تاسو هم د لوګر یې نه زه د میلان یم د کوم ولایت د ګردیز ښه د ګردیز یې د ګردیز د ښار څخه راغلی دلته خپله څنګه زده کړې کوې که نه څوم صنف کې شپږم کې شپږم صنف کې څوم نمره یې نمره نه ده راته معلومه چې څوم ده او دا که راته ووایي که نه چې ته هم شعرونه وایي که نه دلته بل څه لپاره راغلی دلته که څوک راسي خو ورته وایو که نه پالش کوو بوټونه رنګوو پالش کوي بوټونه رنګوي ښه ډېر ښه خوشحاله شوم په لیدو باندې مو نو شعرونه مو زده دي لږ لږ مو زده دي ټوله نړۍ کې مو چې وطنداران ګوري ورته یې ډالۍ کوئ ته یې ډالۍ که څنګه یې ډالۍ نن د ژمي شپه ده نن د ژمي شپه ده ته بې غمه زړه وده شه غم خو د ما ده چې مین در باندې یمه واه نن د ژمي شپه ده ته بې غمه زړه وده شه غم خو د ما ده چې مین در باندې یمه مین یې لکه چې نه خاص یې دې زده کړی دی څنګه دې سړو کې دې دغسې لنډۍ را زده کړې وه او بل څه دې زده دي بل څه مې هم زده د شعرونه مې نور هم څه دي وایه همداسې دوامداره وایه
یا ستاسو په کلي کې مې زړه پاتې دی ورباندې پام کوم میلمه پاتې دی هر چا مزې وکړه د یار په څنګ کې زما قسمت څنګه و ده پاتې دی اسرائیل به مې په مرګ هسې بدنامې زه پخوا یم وژلی د چا سترګو ورخطا ځکه ورته ګورم کور وران کې چې غټېږي ښکلې کېږي هسې د ځواني پکې برباده کړه تا له یارۍ څه غوښتل زړه یې زما ځان یې چاته مه وایه ته خو مې جانان یې چاته مه وایه ټوله زندګي به له تا زار کړمه دومره په ما ګران یې چاته مه وایه نور ما زړه زما خوږېږي دی ویل څوک به دې یادېږي ما ویل وګوره مین دی دی ویل پرېږده چې ژړېږي ما ویل مه راته راګوره دی ویل زړه مې نه صبرېږي ما ویل ټول کلی خبر شو دی ویل دا به څه چل کېږي ما ویل خوب خندا مې نسته دی ویل عشق کې داسې کېږي زه فکر نه کوم چې بل یو ګیلمن به راوړي داسې به ډېرې میندې کښېني او زمن به راوړي د هر ملګري سوری ډډه توړوم درځمه پر اخري لیدن دې اوښکې تویوم درځمه له دې نه وروسته به څه خوند له زندګي واخلم د شونډو پر هرونو یې لګي واخلم په مرګ دې وژاړم که غچ د مرګي واخلم نور دا خو دا ستا د یارۍ ډز د یارې مړ کېږي جانان مست او راباندې کړی یې خپل وس ده ظالمه دا ظلم دې بس یو دې مین کړم بل دې ورک کړه وطن کړمه نور به له دې ورور څخه واورو ته پکې څه وایي وایم وای د وطن په سر مړ سم جنازې ته مې ملا نه راځي وای د وطن په سر مړ سم جنازې ته مې ملا نه راځي اخري سلګۍ مې د لیلا نه راځي وای دا مسته ځواني دې پکې خاورې کړه وای دا مسته ځواني دې پکې خاورې کړه وای تا د عشق نه څه غوښتل وای ګل مې راښکولو په ازغه ولګېدم جانان مې بچا په زړګي ولګېدم وای یاري ته جګې جنۍ خوند کوي ټیټې ورک شیګار لګوي نه نور دا تی صحیح دي وطن ته راته یو څو دانې وایي دا وایي خطی وایي بیا به دا وایي نه ما وطن زه نه زده کوم خطه یو خندا وکړه چې ټول لیدونکي دې خندا وګوري سعید زړه د خلاص خندا وکړه ډېره مننه د وطن لپاره ووایه لیونی کېږم په آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیرې لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه نو په دې ویاړم مرګلو چې افغان یم زه جنۍ خبره یې که نه یار کچ اکبر پیدا کوي وطن پرېږدي نه او چې غریبي نه وای جانانه لیونی نه یم چې ترکیه ته ملا تړمه افغانستان خدای دې جوړ که کنې ځوانان به درنه ځي تا به پرېږدي نه او په وطن نیمه ډوډۍ ښه ده نه په پردي وطن کې غوښې پلاونه ځوانانو راشي خپل وطن ته که خلک ډېر پرېودان دي خپل کورونه ودې ګټله ګوره ودې ګټله که نه له تا څخه یې وګټله نو موږ درته څه خدمت وکړو تاسو ته نه دومره شعرونه دې په دې سوړ شمال کې په دې سړه هوا کې راته ویل دا چې ستاسو وخت هم دلته ضایع شو که نه دومره وخت کې به هم 2-3 جوړه بوټونه پالش کړي نو داسې به وکړو چې دلته لاړ شي ډوډۍ به وخورئ صحیح ده زه ډوډۍ په دې کېږي د دواړو صحیح ده ورځئ مونږ ته څه خدمتي خدای په امان خدای په امان دوستانو ورځو د سټو کنډو په لور
ولایت دی د شیواک ولسوالۍ او د سټو کنډو سیمه. دغه یوه نامتو سیمه ده په دغې ولایتونو کې، په دغې لویه لاره کې، خصوصا هغه خلک چې د خوست او د پکتیا دي نو حتما به له دغې سیمې څخه ډېرې خاطرې لري او د ژمي خاطرې به هم لري. که تاسو یې هم لرئ کولی شئ چې موږ سره یې شریکه کړئ. نو ومې غوښتل چې په دې ژمي کې هم د دې سیمې انځور له ځانه سره ولرو، تاسو ته یې ښکاره کړو، نړۍ ته یې ښکاره کړو. دلته چې تاسو وینئ دا نو د څېړۍ ونې دي په دې غرونو کې چې ماشاءالله دې سیمې ته یې ډېره ښکلا وربخلې ده. کله چې پسرلی وي او د اوړي موسم وي نو دا غرونه داسې زرغون وي، شنه وي او ډېر ښکلي ښکاري. خو دا دی بیا ژمي کې بله ځانګړې ښکلا ځان ته لري، هغه دا چې دا ونې په دې واورو کې داسې شنې شنې راوتي دي او ښکلاونه ډکې دي. نو دلته یو څو ورونه دي، عکسونه انځورونه هم اخلي. له دوی سره به خبرې اترې ولرو چې دوی د څه لپاره راغلي دي، چکر ته راغلي که نه په دې لاره باندې چېرته تلل. السلام علیکم. اجازه خو ده؟ مرحبا. ستړی مه شي، جوړې په خیر، صحت دې ښه دی؟ ستړی مه شي، جوړې په خیر. ستړي مه شي، جوړ په خیر. السلام علیکم. جوړې په خیر ښی. یو څو خبرې به وکړو که نه؟ ته کښېنه. ښه کښېنه. او ښه پیتاوی مو لیدلی په دې ژمي کې او سټو کنډو په دغې ښکلې سیمه کې که نه، خوند به مو اخیستی وي؟ ډېر زیات. بس خوشحاله یو. اوس خو ډېر امن ده زموږ په افغانستان کې. بس موږ هم نن وزګاره وو، په چکر راوتلي او داسې ساتیري مو وکړه. ډېر خوند مو واخیسته، د واورو نه مو خوند واخیسته. خپله د کوم ولایت یې؟ زه خپله د خوست یم، خپله کلینیک کې وظیفه اجرا کوم، ماشاءالله ډېر ډاکټر یم او بس نن ورځ مو پرې وه په چکر راوتي یو ورور. د خوست د کومې ولسوالۍ کومې؟ موږ د اسماعیل خیل ولسوالۍ خو فلحال په مرکز کې اوسېږو، کورونه هم هلته دي. ماشاءالله ډېر ښه. د اسماعیل خیلو یا مندوزیو چې ورته وایي، بلکل د دې ولسوالۍ یئ او اوسېږئ په مرکز کې؟ مرکز کې اوسېږو ورور. ډېر ښه. ډاکټر صاحب په لیدو مو دلته خوشحاله شوم او په چکر راغلی یې؟ بلکل سلامت اوسئ. موږ مو په لیدو ډېر خوشحاله شو. بس سرلوړي اوسئ. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. تر همدې ځایه مو چکر دی که نه مخته هم ځئ؟ نه مخته تللي وو، داسې د تیرې پورې تللي وو. اوس مازدیګر شو، بس بېرته راوګرځېدو. موږ ویل چې د سټو نه خوند واخلو. دې ځای هوا هم ښه ده او یخ هم ده. د هوا نن بیخي زیاته صفه ده. ډېر ښه. او خوست کې څه خبرې وې دې ورځو کې؟ یاره ورور خوست کې خو بیخي داسې یو ښایسته هوا ده، نه ډېره ګرمي شته او نه ډېر یخ ده. د شپې له خوا خو یخ او د ورځې بیخي هوا ګرمه ده او سد تېرېږي انشاءالله. خوست کې اوسه پورې ښه ځایونه شته، میلې لګېدلي وي او داسې ځوانان د جمعې په ورځ یا داسې د رخصتۍ په ورځ چکرې وهي، د امنیت نه خوند اخلي. د نن چکر تاسو ته خوند درکړو؟ یاره بیخي زیات. دومره خوند مو واخیسته. بیخي دا زموږ په ژوند کې داسې یو ښایسته ورځ وه چې بیخي زیات. بیا د تاسو په لیدو خو بیخي زیات موږ خوشحاله شو. بس هر چېرته چې اوسئ ورور، کامیابي مو غواړم، سرلوړي اوسئ. او د دې ترڅنګ کله چې د خوست په ښار کې وئ که نه، خپله خوست ولایت کې بیا کوم ځایونه تاسو ته ډېر خوند درکوي او کوم ځایونه د تفریح او د چکر لپاره دي که نوم یې تاسې واخلئ؟
بس ورور خوست کې خو یعنی ټول ایله کې ښایسته دي، خاص د چکر ځایونه لري خوست ډېر، خو بیا هم د عدمآباد سیمه ده او د زیزي میدان سیمه ده، داسې د منګلو سیمه ده او نور داسې ښایسته ښایسته ځایونه اوس شته په خوست کې چې هلته د تفریح لپاره ډېر خلک ورځي او خوند ترې اخلي، لکه د ګلم خان په طرف باډر خواته هم ډېر ځي او داسې ځایونه لري. خوست ډېر ښایسته ښایسته منظرې لري. بالکل. او تاسو نو دغه سیار چوکیګان هم ځان سره ګرځوئ که نه؟ ورور له دې نه خو نه کېږي، بس موږ هم کله ستړي سو په پښو مزلې وکړو، په چکر نه خوند اخلو، بس د عکسو دپاره او د ستیرۍ لپاره د هم راسره یې. د سټو کنډو سیمې په اړه که څه وینا لري، کوم فکر نظر که لري د دې سیمې د ښکلا په اړه؟ په دې کې خو اوس زموږ دولت هیڅ کار نه دی کړی دغه سټو کنډو لپاره. دا یو تفریحي ځای ده او دې کې چې څومره هر څومره کار وشي یعنې وطن ته او د سټو ته ښکلا ورکوي او ځوانان دلته راځي د ستیرۍ لپاره. نو د سړکونه هم ځای پر ځای ډېر خراب دي او خلکو ته کې مشکلات دي. پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د زموږ هیوادوال ګوري؟ بس تاسو دې راته ژوندي وئ ورور ټولو افغانانو ته چې په هر ځای کې خوشحاله دي، سرلوړي غواړو، کامیابي ورته غواړو، الله دې تل کامیابه لري. د لوی افغانستان په هیله، د سولې او امنیت په هیله. کور دې ودان. سلامت اوسې ورور. اوسې ډاکټر صاحب، خوشحاله شو په لیدو باندې. دلته دا ورور خو راسره هېڅ ونه غږېدو. څنګه یې نور په خیر؟ ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم صدیق الله دی. صدیق الله جان وروره، که ته راته ووایې چې تاسو څنګه د نن ورځې سفر څخه چکر څخه خوند واخیستو؟ والله بیخي ښایسته او ډېر خوند مې ترې واخیسته، ځکه چې واوره شوې ده، د هوا هم لږ یخه ده، زیات خوند یې وکړل، ځکه چې نن د جمعې ورځ وه، موږ هم د چکر دپاره راووتو، موږ چې د واوره کې یو نیم عکسونه هم واخلو که نه، ښه ساعت تېر شو. عکسونه دې واخیستل که نه؟ عکسونه مو ښه زیات واخیستل. کوم ځای کې دې عکسونه ښایسته راغله؟ عکسونه خو مو د تیرې کې د جومات سره عکسونه ښایسته راغلل، ځکه چې چارچاپېره واوره وه، خو ده کې ښه عکسونه راغلل. نو ډېره مننه. یو پیغام هم ورکولی شي هیوادوالو ته؟ بس هیوادوال چې هر چېرته وي بس ژوندي دي، سرلوړي دي وي، د هیواد کې امن دی، سوله دی، را دې شي، اوس بیخي امن دی. ډېره مننه. په لیدو هم خوشحاله شو. کور ودان. نو دوستانو، لکه څنګه چې مې ویل، دغه د سټو کنډو سیمه ده د کابل خوست لویې لارې کې چې تاسو ته دا د ننداره ښایو په انځوریز ډول. لمر هم نو وغورځېد دلته په دې غرونو پناه شو او ورځ نو دا دی په ختمېدو د موږ سهار حرکت کړی و، بس کله یو ځای کې ښکته شه، کله بل ځای کې ښکته شه، انځورونه واخله، تصویرونه واخله، خبرې وکړه وطندارانو سره. نو بالاخره دا دی ورځ په همدې کې تېره شوه. غوښتل مې چې ښکته ورشم خو تصویر به ښه رانشي، نو همدلته به خپرونه پای ته ورسوم. هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. ټولو هغو هیوادوالو ته دې ډالۍ وي چې د دغې لویې لارې څخه او د پکتیا ولایت سټو کنډو، تیرې کنډو او له دې سیمو څخه خاطرې لري. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.